د طالبانو ازبک قمندان نیولو تر شا پټه معامله رسوا شوه. د طالبانو لخوا فاریاب ته د نظامي کمیسیون مشر د عبدالرؤف ماشوم د اختطاف په تور کابل ته راوړل شوی. د امارت اسلامي وایند مرستیال وایي فاریاب کې یو سرګروپ مخدوم علم د ماشوم عبدالرؤف اختطاف په تور کابل ته راوړل شوی دی. دغه کس 2 ورځې وړاندې د کشفي او عدلي ارګانونو لخوا د یوې قضیې د سپیناوي لپاره بلل شوی و او خلکو یې په خبرګون کې په اعتراض لاس پورې کړی. سرچینه وایي وروسته له هغې چې د اسلامي امارت استخباراتي ادارو د عبدالرؤف د پیدا کولو په لټه کې شول نو د معلوماتو له مخې د هغه تښتولو کې مخدوم علم لاس لري. باید یاد شي چې تر دې وړاندې د عبدالرؤف پلار هم ویلي و چې زوی یې له مزار شریف ښار څخه فاریاب ته انتقال شوی. عبدالرؤف د جمهوریت په وخت کې اختطاف شوی و خو تر اوسه هم له انسان تښتونکو له منګولو نه دی آزاد شوی. د سرچینې په وینا دا چې پخواني حکومت له دولتي چارواکو څخه چا پوښتنه نشوه کولی نو ځکه یو شمېر خلکو لاریون وکړ او ځینو بهرمیشتو خلکو دې مسلې ته قومي رنګ ورکړ چې حقیقت نه لري. د یادونې وړ ده چې امنیتي ځواکونو 2 میاشتې وړاندې بلخ او فاریاب کې مخدوم علم ته نږدې یو شمېر کسان نیولي وو او د نیولو لړۍ روانه وه چې د مخدوم په نیولو سره مسله ښکاره شوه. دغه راز ویل کیږي چې یاد کس ایران ته د پخواني توپک سالار نظام الدین قیصري په تېښته کې هم مرسته کړې ده. مخدوم علم امارت اسلامي حاکمیت مخکې فاریاب کې د امارت اسلامي د نظامي کمیسیون مسؤل و. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.